بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالی ما تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې زموږ 18 لیکچر دی. راځو چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. ایکسل پروګرام تیار زما سره خلاص دی او زه په دې باندې کلیک کوم چې دا ما سره اوپن شي. تېره ورځ چې دی موږ په دې ځای کې په فایند اینډ سلیکټ کې چې دی په فایند کې خبرې وکړلې او دا چې دی دا اپشنز هر څه ټول موږ کمپلیټ ویلي. اوس چې دی راځم په دې ځای کې ریپلیس ته. که تاسو دې ریپلیس ته د دې ځای نه راځئ په دې فایند باندې کلیک کوئ د دې ځای نه دې ریپلیس ته راشئ او که تاسو چې د فایند ته د دې ریپلیس ته د دې ځای نه راځئ نو تاسو د دې ځای نه هم راتلی شئ او که چېرته د شارټکټ ته لاره راځئ نو تاسو کنټرول اچ ووهئ د کیبورډ نه نو چې دی په دې ځای کې تاسو هم د دې لارې نه راتللی شئ. زه به راشم دلته چې دی د دې ځای نه به د دې ریپلیس ته راشم او په ریپلیس کې چې دی که کله موږ راشو د دې ځای نه زه به دویم چې دا علي کوم نیم دی دا ما سره چینج کا یا یې تغییر کا. مثلا د دې ځای نه دا ما سره تغییر کا کوم نوم ته ما سره تغییر کا دا ما سره سجاد خان ته تغییر کا سجاد خان ته. د دې ځای نه چې دی تاسو که دا یو ریپلیس کوئ نو دا یو دانه موږ سره ریپلیس شو. که زه راشم د دې ځای نه ریپلیس آل واخلم نو د دې ځای نه چې دی زه دا اوکې کړم نو موږ سره چې دی دا د دې ځای نه ریپلیس شو راغی. خو ولې په دې کې چې د یوه ستونزه بله دا ده چې موږ دلته خالد لیکلی و او د خالد په منځ کې چې دی دلته په دې ځای کې علي لیکل شوی و نو دا هم د ځان سره چې کړو ریپلیس یې کړو. باید چې دا ریپلیس نه شي نو د دې ستونزې لپاره به بیا تاسو چې کوئ زه به راشم کنټرول زیډ شاته راغلم بېرته زه غواړم چې دا ریپلیس کړم خو ولې ما سره چې دی د خالد په منځ کې علي چې دی ما سره ریپلیس نشي نو تاسو په دې ځای کې په دې اپشن باندې کلیک کوئ بیا راشئ تاسو دلته په دې میچ انټایر سیل کنټینټس باندې به کلیک کړو د دې ځای نه دا به زه ریپلیس آل باندې کلیک کړم نو اوس چې دی موږ سره په دې ځای کې 3 ریپلیسمنټ وشو. مخکې چې دی 4 ځکه چې اول ما هلته هغه ځای کې راوستی و نو اوس که زه دلته دې ځای ته وګورم په خالد کې چې دی موږ سره د دې ځای نه اوس هغه کوم ریپلیس چې شوی و هغه اوس په دې ځای کې نه دی شوی نو دا موږ سره چې دی د دې ځای کې د ریپلیس خبره وه چې موږ په دې کې ریپلیس څنګه کولی شو نو دا قی لاره ده. که زه راشم دلته چې دی د دې ځای نه تېره ورځ ما د دې کمانډونو په باره کې ټول کمپلیټ خبرې کړي دي نو تاسو چې دی بل درس ته چې دی تاسې مراجعه وکړئ نو دا هغه تاسې 18 درس دی. دغه کمانډ دا پاتې شته کمانډونه چې دي دا ټول ما ویلي دي تېره ورځ. که تاسو چې دی د 18 درس نه وي کتلی نو 18 درس ته مراجعه وکړئ. زه به راشم په دې ځای کې د ریپلیس ته په ریپلیس کې چې دی زه به د دې فارمیټ خبره تاسې ته وکړم چې آیا ریپلیس ته راځم او په ریپلیس کې چې دی د دې دواړو کمانډونو خبره کوم تاسې سره چې موږ څنګه کولی شو چې دا یوز کړو. د دې لپاره که مثلا یو کس راغلی دلته دلته او دلته دې ځای کې چې دی یو مخصوص کلر ورکړی بیا چې دی په دې ځای کې یو کلر بل استعمال شوی دی مثال دا یو کلر دلته یوز شوی دی یو کس و چې دا کلر راواخله او ټول دې ته چې دی دا ورکا نو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته به د فایند اینډ سلیکټ ته به راشئ په دې ځای کې به تاسو راشئ ګو ټو دلته به تاسو راشئ ریپلیس ته. په ریپلیس کې چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه په دې نقطه باندې کلیک کوئ د دې ځای نه چوز فارمیټ فرام سیل ته به راشئ بیا به تاسو په دې یوه سیل باندې کلیک وکړئ دا به فایند آل باندې به بیا کلیک وکړئ په بل سټپ کې فایند آل نو دا موږ سره چې دی ټول پیدا شو د دې ځای نه راغی. اوس به تاسو په دې بله نقطه باندې کلیک کوئ او د دې ځای نه به راشئ تاسو په دې فارمیټ به کلیک کوئ بیا چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه به کلیک کوئ په دې باندې چې دغه کوم کلر دی دا کلر ما ته تغییر کا دې کلر ته نو اوس به تاسو په دې بل سټپ کې چې دی په آخري سټپ کې به ریپلیس آل باندې به کلیک کوئ نو اوس تاسو وګورئ د دې ځای نه چې دی زموږ دا کلر ټول چې دی تغییر شو راغی. نو د دې لارې نه چې دی تاسې د سرچینګ چې دی دا تاسې نو د دې لارې نه چې دی موږ کولی شو دقسې چې دی د کلر ریپلیسمنټ وکړو نو دغه لاره او طریقه ده. نو دا ما سره چې دی د دې ځای نه په دې ځای کې د فایند اینډ سلیکټ او ریپلیس خبره وه. اوس راځم دې ګوټو ته چې کله راشئ تاسې ګوټو چې دی ډېر اسانه کمانډ دی چې دی موږ سره دوه شارټکټ دی چې یو صرف F5 دی او بل چې دی موږ سره د دې نه کنټرول جی چې دی موږ سره شارټکټ دی. دلته ریفرنس مطلب دا دی زه ورته وایم چې ته لاړ شه مثلا 440 کم کالم ته لاړ شه اف کالم ته تاسې لاړ شئ د دې ځای نه زه به وایم اف کالم او 55 رو ته لاړ شه نو تاسو چې کله دا اوکې کوئ نو تاسو به وایي 55 رو ته او د دې ځای نه چې دی کالم ته به راولي. که زه بیا راشم کنټرول جی وهم د دې ځای نه نو تاسو به بیا دلته ورته ولیکئ چې ما دغه ځای ته چې تیار لیکل شوی دی یا که تاسو ته A1 ورکئ او د دې ځای نه اوکې کوئ نو تاسو چې دی A1 ته چې دی ډایرکټ دې ځای ته راولي دا ځای زموږ انتخاب شي.
اوس راځم دلته چې دی ګو ټو سپیشل کې چې دی دلته کمانډونه زموږ ډېر زیات کمانډونه دي. شفټ F2 زموږ سره د کمنټ شارټکټ دی په ایکسل کې. شفټ F2 کو تاسو ووهئ د دې ځای نه اوس چې دی یو کس تاسو ته وایي چې دا کومه څومره کمنټونه چې تا اخیستي دي دغه کمنټونه ماته ټول انتخاب کړه په یو ځل. د دې لپاره به تاسو راشئ دلته به چې دی ګو ټو سپیشل ته به راشئ او په ګو ټو سپیشل کې به تاسو د دې ځای نه کمنټ انتخاب کړئ. نو چې کله تاسو دا کمنټ انتخاب کړئ کمنټ چې انتخاب کړئ نو تاسو به په دې باندې رایټ کلیک کړئ او بیا به تاسو چې دی ډیلیټ کمنټ واخلئ. نو دا کمنټونه چې دی ټول موږ سره په یو دم باندې ډیلیټ شول. که زه بیا راشم ګو ټو ته او په دې کې راشم ګو ټو سپیشل ته کانسټنټس ته تاسو وګورئ چې د دې ځای نه موږ سره بیا څلور کمانډ دي لاندې چې دوه د فارمولا سره تعلق ساتي او دوه دانې چې دی موږ سره د پاسني دواړه د کانسټنټ سره تعلق ساتي. دا دواړه ټک مارونه زه لرم درې واړه زه یم چې په دې کې څومره نمبر یوز شوی ما ته هغه نمبر سلیکټ کړه. نو تاسو وګورئ د دې ځای نه تاسو هغه نمبر انتخابولی شئ. که زه بیا راشم د دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته زه راشم کانسټنټس انتخابوم دا ټول ما ختم کړل. زه وایم چې ما ته ټکس په دې کې انتخاب کړه. نو تاسو ته چې دی د دې ځای نه اول به دا ختم کړئ د دې ځای نه بیا به راشئ ګو ټو ته. په ګو ټو کې کانسټنټس ته به راشئ د دې ځای نه او دلته چې دی تاسو به دا نمبر دا ټکس به انتخاب کړئ. نو اوس موږ سره چې دی د دې ځای نه دا ټکس انتخاب شو. که دې ټکس سره موږ هر څه کوو د دې ځای نه موږ کولی شو هغه کانسټنټس په خپل ځای باندې ولاړ دي. که زه راشم بیا د دې ځای نه دلته راځم ګو ټو سپیشل ته به راشم د دې ځای نه ګو ټو سپیشل کې چې دی زه به کانسټنټس انتخاب کړم. نو دا دواړه موږ سره د کانسټنټ خبره وه. د دې ځای نه چې دی دې فارموله ته چې راشي نو اوس دا دواړه کمانډونه به کار پرېږدي. موږ سره چې دی د دې دواړو کمانډونو خبره ده. لاجک تشته وایي لاجک زه دلته ورکوم مساوي د دې ځای نه چې دی زه دلته ورته ورکوم چې دا مساوي کېږي. مثلا زه به راشم چې د دې ځای نه زه ورته وایم چې 2000 مساوي کېږي د 2000 سره. دا د 2000 سره مساوي دي نو دلته ماته ټرو ولیکي. که زه ورته وایم چې ما سره 90 دا مساوي کېږي د 78 سره نو دا ماته فالټ لیکي. زه وایم چې آیا زما په دې شیټ کې چې دی چېرته لاجک شته نو تاسو فارموله ته راشئ دا درې واړه ټک مارکې به لرې کوئ او دا لاجک به پرېږدئ د دې ځای نه. نو تاسو وګورئ دا غلطه ستاسو لاجک چې دی دا شته دی. که دا تاسو کلر ورکوئ رنګ ورکوئ هر څه چې ورته ورکوئ یو په یو د دې ځای نه تاسې دا استعمالولی شئ. بیا راځم فایند اینډ سلیکټ کې بیا راځم د دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته او په دې کې چې دی زه به راشم فارموله ته دا ټک مارکې به تاسو ټولې لرګې ایررز ته راځم. په ایررز کې مطلب دا دی که زه راشم د دې ځای نه دا تقسیم یې کوم ما د صفر سره. که زه دا په تقسیم کوم په صفر باندې زه وایم چې آیا کوم ایرر زما په دې شیټ کې شته دی نو تاسو به راشئ ګو ټو سپیشل ته. د دې ځای نه به تاسو فارموله ته راشئ دا ټک مارکونه به لرې کوئ او دا به اوکې کوئ. هاو دا چې دی ستا چې دی دا ستاسو ایرر دی چې تاسو یوز کړی دی. نو د دې لارې نه چې دی دا موږ راوستی شو په دې ځای کې او دا موږ فایند کولی شو. ورپسې کمانډ چې په دې ځای کې موږ سره دی په ګو ټو سپیشل کې هغه چې دی موږ سره بلینکس دی. بلینکس نه مطلب دا دی که زه راشم مثال دغه ساحه چې دی دا ما انتخاب کړه د دې ځای دلته ما ولیکو دغه نوم خو ولې په دې نوم کې چې دی بعضې ځایونه چې دی زه دلته ډیلیټ کوم نو چې دا زه ډیلیټ کړم اوس راځم زه کنټرول جی د دې ځای نه وهم چې ما تر په دې ځای کې ګو ټو سپیشل راشي. د دې ځای نه به وروسته تاسو راشئ دلته به بلینکس باندې به کلیک کوئ او دا به تاسو اوکې کوئ. نو تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره چې دی دغه بلینک مساحې چې دا ټولې موږ سره انتخاب شولې. د ټولو نه مهمه خبره په دې کې دا ده که تاسو په دې کې اوس یو حرف یا یو سمبل ور اچوئ د دې لپاره به تاسو مقیزه وایم چې منفي په دې کې زه ور اچوم نو تاسو به په دې باندې یو منفي به ووهئ کنټرول انټر به ووهئ. نو دا ټولو کې چې دی سره موږ سره په دې ځای کې منفي چې دی فیل شول او راله ټولو کې منفي شو کېږي موږ سره. بیا راځم ګو ټو سپیشل ته او په ګو ټو سپیشل کې چې دی زه به راشم د دې ځای نه کرنټ ریجن نه مطلب دا دی چې مثلا زما د قضیې ما د دا انتخاب کړه نو تاسو به راشئ کرنټ ریجن او دا به د دې ځای نه تاسو انتخاب کړئ. نو اوس به چې دی تاسو وګورئ دا موږ سره انتخاب شو. دا خو خیر موږ په عادي ظلم کولی شو چې ډېر زر یې وکړو د دې ځای نه. که کله موږ سره په دې ځای کې دلته مثلا د دې ځای نه نیمس وي او دا نیم چې دی مثلا تر دې ځای پورې وي 214 پورې راغی د دې ځای نه دلته به زه ولیکم مثلا احمد او دا کنټرول انټر کړم. اوس که چېرته تاسو ته څوک وایي چې دا ما ته انتخاب کړه کرنټ ایرې نو که کله ګو ټو ته تاسو راشئ د دې ځای نه کرنټ ریجن کې به راشئ تاسو ته دا ځای انتخابوئ. زه ټیم چې نه ما ته دا ځای انتخاب کړه نو کله به راشئ دلته په دې ځای کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ په دې ځای کې کرنټ ریجن باندې کلیک کوئ. نو دا زموږ هغه کرنټ ریجن دی ټول موږ ته چې دی یو په یو د دې ځای نه انتخاب شو او راغی. که زه راشم دلته په دې ځای کې ګو ټو ته راشم د دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته په دې ځای کې چې دی کرنټ ایرې نه مطلب څه دی که زه
زه راشم دلته مثال زه غواړم چې دا دلته زه ټوټل کړم دا ټوټل کړم د دې ځای نه نو چې زه کله راشم دلته چې د SUM سمیشن زه د دې کوم پاس چې دا کومه ډیټا ما سره ده دا مې ټوله په دې کې را ډرایو کړو دا مې انټر کړ اوس غواړم چې د دې کرنټ ارې جوړ کړم نو تاسو چې دومره ساحه دا انتخاب کړئ د دې ځای نه بیا زه راځم دلته چې د دې ځای نه زه ورته وایم چې ما سره SUM سم د دې ځای نه چې دا ما سره دا زه چې دا ټوله ډیټا چې دا سمیشن دی وکړه نو دا چې تاسو به قوس را بند کړئ کنټرول شفټ انټر ما ووهو د دې ځای نه دا چې موږ سره د دې ځای نه کرنټ ارې دی ته وایي چې موږ سره د دې ځای نه دا کرنټ ارې شو زه وایم چې آیا ما سره په دې شیټ کې چې د کرنټ ارې شته نو د دې ځای نه به راشئ تاسو به کلیک کړئ د نه کرنټ ارې او دا ما د دې ځای نه اوکې کړو نو ویو چې کرنټ ارې تا سره دا دی په دې کې چې دی اوس راځم د دې ځای نه بیا راځم ګو ټو سپیشل ته په ګو ټو سپیشل کې ابجیکټ دی ابجیکټ نه مطلب دا دی چې کله موږ انسرټ ټیب ته راشو چې وروسته به وایو د خیره سره بیا راځم د شیپ ته او په شیپ کې که زه راشم دلته چې دی د دې ځای نه دا شیپ مې راواخیستو دلته مې مثال دا شیپ راواخیستو بیا مې دا شیپ راواخیستو ورپسې مې دا یو راواخیستو خو یعنې ډول ډول شیپونه ما راواخیستل د دې ځای نه نو ګورم چې زه غواړم دا ټول انتخاب کوم او په یو ځل یا کلر چینج کړم یا یې ډیلیټ کړم یا یې ریسایز کړم نو تاسو به راشئ د دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته به راشئ او دلته به چې تاسو ابجیکټ ته راشئ دا به د دې ځای نه اوکې کوئ اوس چې تاسو دلته راشئ د دې ځای نه که د دې تاسو کلر بدلوئ که د دې سره تاسو څه کوئ تاسو د دې ځای نه هر څه یو په یو باندې کولی شئ که د دې سیز په یو ځل باندې کوچنی کوئ لوی کوئ نو ټول موږ چې د دې ځای نه کولی شو نو دا موږ سره چې که تاسو ډیلیټ کول غواړئ مثلا که یو کس تاسو ته وایي چې دا ټول ما ته انتخاب او ډیلیټ کړه د دې لپاره به بیا تاسو راځئ ګو ټو سپیشل ته او په ګو ټو سپیشل کې به ابجیکټ انتخاب کړئ او دا به تاسو د دې ځای انتخاب کړئ دا به بیا تیار کلیک شو دا به بیا تاسو چې کوئ ډیلیټ بیا کوئ د دې ځای نه که تاسو د دې ځای نه ډیلیټ کوئ تاسو په دې یو کلیک وکړئ کنټرول A ووهئ بیا چې تاسو ډیلیټ کړئ د کیبورډ نه نو دا هم موږ سره د ډیلیټ یوه لاره وه بیا ته راځم ګو ټو سپیشل ته په دې ځای کې چې دی دا طرف کمانډونه زموږ خلاص شول اوس راځم رو ډیفرنس ته کالم ډیفرنس ته ډیپینډنټ او پریزیډنټ او ډیپینډنټس ته راځم زه د دې ځای نه اوس راځم دلته مثال که دلته ما د دې ځای نه دا رو ولیکله دې کې مې دا نمبر ولیکلي زه راځم دلته چې دی دلته به زه کلیک وکړم او دا مې داسې مثلا دلته یو نمبر واخیستو په دې کې زه غواړم آیا ما سره په دې ځای کې چې دی په دې کې ما سره مختلفه کومه رو شته ګو ټو ته به راشئ تاسو زه به بیا کلیک کړم په دې باندې ډیفرنس ته نو وایي تاسو سره چې دی دغه رو چې دا موږ سره مخامخ په دې ځای کې دا موږ سره چې شی دی دا مختلفه ده چې دلته 3 اتیا په دې کې 3 اتیا په دې کې پټ شوي لیکل شوي دي وایم چې آیا ما سره کوم کالم په دې کې چې دی کوم کالم ما سره په دې ځای کې ډیفرنٹ شته دی نو زه به دا انتخاب کوم او ګو ټو ته به راشم د ګو ټو سپیشل د لارې نه نو ته چې ما ته آیا کالم ډیفرنٹ شته وایي او دا یو کالم چې دی په دې ځای کې دا 2 کالمونه ستا ډیفرنٹ دي که زه ورته کلر ورکړم نو دا دواړه ځایونه ما ته شو کېږي که بیا زه راشم دلته چې دی د دې ځای نه به زه راشم ګو ټو سپیشل ته دې ځای نه چې دی ګوره تاسو که دلته راشئ د دې ځای نه دلته ما سره نمبر دی دلته هم نمبر دی دلته هم نمبر دی دې ځای کې هم دی او دلته هم دی خو زه چې دی دلته چې دی مساوي دا جمع دا نمبر ما د دې ځای نه جمع کړو دا مې انټر کړ زه راځم دلته ته چې آیا ما سره په دې ځای کې ګو ټو سپیشل ته به زه راشم او دې ځای کې پریزیډنټ چې دی پریزیډنټ د دې ځای نه زه انتخابوم وایي آیا دغه دا نمبر چې دی د دې او دې سره جمع شوی دی نو کلر ورته ورکړو موږ ته اوچته معلومیږي که زه بیا راشم دې ځای کې چې دی د دې ځای نه ګو ټو سپیشل ته راشم په ګو ټو سپیشل کې چې دی تاسو به راشئ ډیپینډنټ ته ډیپینډنټ مطلب دا دی چې آیا دغه نمبر آیا دا نمبر چا سره جمع شوی منفي شوی دی نو زه چې کله دلته ګو ټو سپیشل ته راشم د دې ځای نه به بیا تاسو راشئ دلته چې دی ډایرکټ چې دی ډایرکټ انلی نو تاسو د دې ځای نه اوکې کوئ او دا چې دی د دې سره چې شوی دی دې سره دا راغلی دی او جمع شوی دی نو دا موږ سره په دې ځای کې د ګو ټو سپیشل خبره وه چې تاسو به ډیپینډنټ څنګه کوئ نو دغه موږ سره لاره او طریقه وه زه راځم لاست سیل لاست سیل مطلب دا دی که زه په هر ځای کې ولاړ یم زه ورته وایم چې ما لاست سیل ته یوسه نو زه به راشم ګو ټو سپیشل ته نو لاست سیل به زه انتخاب کړم او دا به زه د دې ځای نه اوکې کړم نو دا زموږ لاست سیل دی چې دا زموږ لاست رو ده که زه دلته دې ځای کې لیکل وکړم مثال دې ځای کې ما دا لیکل وکړل زه راځم چې آیا ما د دې ځای نه لاست سیل ته یوسه نو را به شي لاست سیل ته د دې ځای نه نو دا موږ سره لاست سیل ته دی چې موږ د دې ځای نه راللو ویزیبل سیل آنلی ته به زه راشم ویزیبل سیل آنلی نه مطلب دا دی که زه دلته ولیکم دې ځای نه دلته ما علي ولیکو دا ما انټر کړ د دې ځای نه که زه راشم په دې ځای کې چې دی دغه روګانې زه د دې ځای نه کلر ورته ورکوم چې موږ په دې باندې بیا ښه پوه شو او زه د دې ځای نه کاپي دا دواړه چې دی زه د دې دا درې واړه څلور واړه روګانې زه راځم دلته هیډن کوم د دې ځای نه چې موږ دا هیډن دا کمانډونه موږ مخکې ویلي دي نو دا رو ما سره هیډن شوه که زه راشم د دې ځای نه دا ما کاپي کړ د دې ځای نه
کاپي او که زه دلته په دې یو لوکیشن کې چې دی زه دا پیسټ کوم نو د یو سره چې دی دا ویزیبل سیل ما سره پیسټ شول. زه غواړم چې دا ما سره پیسټ نشي نو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته به تاسو راشئ په دې ځای کې به د ګو ټو سپیشل ته راشئ ویزیبل سیل باندې به کلیک کوئ. خو چې کله کلیک شو دلته موږ سره یو لین داسې په دې ځای کې راغی د هغې نه وروسته به تاسو د کاپي واخلئ او دلته به راشئ د دې ځای نه به دا پیسټ کړئ نو موږ سره چې دی دا په اتومات ډول باندې پیسټ شو او هغه ویزیبل سیل یې موږ سره پیسټ نه کړلی نو دا چې وه موږ سره دې ځای کې د ویزیبل سیل انلی خبره وه. که زه راشم دلته چې د کنډیشنل فارمیټینګ که زه د دې ځای نه ما یو شیټ را انتخاب کړو د دې ځای نه که تاسو یو ځای ته لاړ شئ چې تاسو دونه پوښتنه وکړي چې داسې یو شیټ یې رااخیستی وي لکه څنګه همدغه کنډیشنل فارمیټینګ او د دې ځای نه چې دی تاسو ته کنډیشنل فارمیټینګ یوز کړی خو ښکاري نه تاسو چې آیا ما ته په دې ځای کې کنډیشنل فارمیټینګ پیدا کوی شي چې په کوم ځای کې دی نو تاسو به چې دی کنټرول جی به د کیبورډ نه ووهئ او یا چې دی تاسو به راشئ دلته چې ګو ټو سپیشل ته به راشئ کنډیشنل فارمیټینګ به انتخاب کړئ د دې ځای نه به دا اوکې کوئ او داسې دی ما سره ټول کنډیشنل فارمیټینګ دی یوز شوی دی دې ځای نه راغلی دی. بل کمانډ پکې دی ډیټا ویلیډیشن. ډیټا ویلیډیشن ته تاسو وګورئ که کله زه د خیر رالم دې ځای کې انشاءالله که ژوند باقي وي نو موږ به ډیټا ټایپ ته راځو دې ځای کې دلته به رارسېږو دا به بیا وایو که هول نمبر په ځای باندې دلته زه راشم انلی هول نمبر په ځای زه والمه 90 او د 16 په منځ کې ما نه ویلیو ایکسپټ کوه نوره مې ایکسپټ کوه نو دا ما سره ډیټا ویلیډیشن شو. که زه راشم زه ورته وایم ما ته ډیټا ویلیډیشن پیدا کړه کنټرول جی به تاسو د کیبورډ نه ووهئ او اوس سره زه ما ورته وایم چې ما ته د دې ځای نه چې پیدا کړه ما ته په دې ځای کې ډیټا ویلیډیشن پیدا کړه وایي هاو ستا ډیټا ویلیډیشن چې دی ما سره په دې ځای کې دی. که زه راشم کنټرول جی وهم د دې ځای نه دا ګو ټو سپیشل ته راشم بیا دلته کلیک کوم سیم نه مطلب دا دی چې که زه راشم دا ځای ما انتخاب کړو د دې ځای نه دلته مې دا ځای انتخاب کو بیا راغلل ډیټا ټایپ ته په ډیټا ټایپ کې که تاسو راشئ دلته چې د هول نمبر په ځای باندې به چې د دې ځای نه دا بټوین به زه والم یا دا هول نمبر ډیسیمل تاسو واخلئ د دې ځای نه زه به ته وایم چې د 88 او ته 90 په منځ کې ما ته چې د دې ځای نه دا ډیټا ویلیډیشن راکړه خو سیم مطلب دا دی چې ما ته دغه کوم ځای چې ما انتخاب کړی هم دا ما ته انتخاب کړه د دې ځای نه به بیا تاسو راشئ ګو ټو سپیشل ته او دلته چې دی تاسو به د دې ځای نه ګوره که کله دا واخلئ دواړه ته تاسو ته شو کوي نه زه ورته وایم چې ما ته دواړه مه شو کوه ما ته صرف ماقه سیم کوم ځای چې زه درته وایم ماقه ما ته شو کړه نو تاسو چې کله دا اوکې کړئ نو موږ ته دا یو ځای چې دی دا راغی. نو دا زموږ د هوم ټیب لاست لیکچر چې موږ په دې ځای کې دا د ګو ټو سپیشل خبره وکړه او په دې کې چې دا خبرې چې دی موږ فارمولا کمنټ کنډیشنل فارمیټینګ کانسټنټس ډیټا ویلیډیشن ټول ویلې سلیکټ ابجیکټ پورې د دې ځای نه چې راشئ تاسو ګوره دلته که زه راشم د دې ځای نه دا ابجیکټ به زه راوالم دلته دا یو مې راواخیستو که دلته زه راشم دا یو بیا راشم دلته دا یو نو زه چې دی غواړم دا ټول انتخاب کړم نو زه به راشم دلته چې دی ابجیکټ به راوالئ تاسو دلته به کلیک کش کولی شئ نو دا موږ سره ټول چې دی انتخاب شو. په دې کې صرف یو کمانډ موږ سره نوی دی د دې ځای نه که زه راشم دلته په دې کې تاسو د دې سلیکشن پین ته راشئ دا ټول موږ ته شو کوي زه وایم چې دا ما ته ټول شو کړه ټول هیډن کړه ټول شو کړه ټول هیډن کړه یو دوه درې دقسې پټ کړه داسې شو کړه نو دا تاسو شو کولی او دا ته هیډن کولی شئ. که تاسو راشئ دا دلته کېږدئ داسې د دې ځای نه زه ته وایم چې دا د هغې نه شاته کړه نو داسې دی کله تاسو ته د دې ځای نه راشئ دا شاته ځي داسې دی د دې نه رامخکې کړه نو دغه کمانډ پکې موږ سره نه وي نور چې دی دا نور کمانډونه ټول د داخل د دې کې موږ یوز کړل. نو دا موږ سره چې دی د مایکروسافټ ایکسل اتلسم لیکچر او په هوم ټیب کې چې هوم ټیب کمپلیټلی زموږ ختم شو. که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.